السلام علیکم ګرانو مینوالو. امید لرم چې تاسو ټول به روغ جوړ وي او د ژوند په مزو کې به وي. دوستانو نوی ویډیو کې درته هر کلی وایم. دوستانو ډیره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلی ده. د ثوابۍ سره تعلق لرونکي یو خاوند ظالم راپاسېدل او خپله ښځه یې ډیر په بېدردۍ سره قتل کړه. او دوستانو ولې قتل کړه مکمل معلومات تر سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ سره اوسئ چې د مکمل معلومات نه خبر شئ. دوستانو کچره تاسو زمونږ په دې چینل کې نوی وای نو زمونږ چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب چې زمونږ کومه معلوماتي ویډیو راځي چې هغه تاسو ته په اسانۍ سره دررسي او د دې سره د ټالۍ نشانه مو وي. دوستانو ډیره افسوسناکه دردناکه واقعه مخې ته راغلی ده. د ثوابۍ سره تعلق لرونکي یو خپل خاوند ظالم راپاسېدل او خپله ښځه یې ډیر په بېدردۍ سره قتل کړه. او دوستانو چې کله د چا د خاوند نه تپوس وکړو چې ښځه دې ولې قتل کړه نو هغه وی چې ما د غیرت په نوم باندې خپله ښځه قتل کړه ځکه چې د دې د نورو خلکو سره غلط تعلقات ساتل. او چې کله زه خبر شوم نو دې ته ما وویل چې ته داسې کار مه کوه. د دې په وجه باندې زما ښځه د غلطو کارونو نه مني او ما مجبوراً دا قدم واخیستو چې ما خپله ښځه قتل کړه. او یقینا چې ما ډیره غټه غلطي وکړه خو چونکې ما د خلکو پیغورونه نشي برداشت کول چې خلکو ما ته مختلف قسمه خبرې کولې. د دې په وجه باندې په د پښتو په معاشره کې داسې قسمه کار کوون بیا د دغسې انجام وي. دوستانو خاوند ډیر زیات وژړل او ځکه چې د ښځه ډیر په میانتوب باندې کړې وه خو چونکې خاوند یې دا خبره کوله چې زه ډیر زیات مجبوره شوی یم د دې په وجه باندې ما داسې قدم واخیست. دوستانو امید لرم چې تاسو به زموږ معلوماتي ویډیو ضرور خوښوي. نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره د چینل مخه در سره ضرور سبسکرایب کړئ. ډیره مننه، شکریه. د الله په